د ډیرو مسلمانانو نظر دا وي چې زه مسلمان یم، مور و پلار مې مسلمانان پیدا شوي دي او داسې به موږ مسلمانان او په اسلام کې ځو. عزتمندو داسې نه ده. اسلام او دا ایمان دا یو لوی نعمت دی او ډیر کله د انسان نه غسله کیږي او دا په ځان خبر نه وي. دا په ځان خبر نه وي. حدیث دغه کې راغلی دی، وایي سهار به سړی مسلمان وي، بیګا ته به د اسلام نه وتی. بیګا کې به مسلمان وي او سهار به د اسلام نه وتی. دا ډیر د خطر حدیث دی عزتمندو. دا یوازې په دې باندې نه ده چې زه مسلمان یم او مور و پلار مې مسلمانان دي. د دې وجې نه چې دا دومره یو باریکه خبره هم ده، په یو وړک خبره به د اسلام نه سړی وتی. مهمه دعا و چې نبی صلی الله علیه وسلم به تکراروله او موږ او تاسو له هم د هغې تکرار ضرور دی. او بیا خاص کر زموږ په دې عصر کې چې ډېرې فتنې دي، ډېر داسې اسباب دي چې سړی دې ته هڅوي چې د اسلام نه به وځي. العیاذ بالله. الله پاک دې موږ او تاسو دغې نه وساتي. ډېرې فتنې دي. هغه دعا به نبی وسلم چې بار بار ویله او په سجده کې به یې ویله، دا وه یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. ای اړونکې راړونکې د زړونو رب العالمین یادوي، زما زړه په خپل دین باندې مضبوط پاتې کړه. الله اکبر. ډېره وړه دعا ده، اسانه ده. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. ستاسو څه خیال دی عزتمندو؟ د الله پیغمبر د ټول بشریت سردار، د جنت سردار، نبی، ګناهونه هر څه هغه ته معاف، هغه دا دعا کوي او الله نه سوال کوي چې زما زړه دا ثابت کړه په خپل دین باندې. موږ او تاسو له خو ډېر زیاته پکار دی عزتمندو. دا ویل کول پکار دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا دعا ویله او دا به هم ډېره ویله، هغې د خپلې یوې بیبي ویله یا د الله رسوله موږ خو په تا باندې ایمان راوړی دی او هغه څه چې په تا نازل شوي دي ته په موږ باندې یېرېږي، موږ به د ایمان نه واوړو. ګوره د هغه بیبي ده، هم صحابیه ده او هم د هغه بیبي ده، د نبي صلی الله علیه وسلم سره په یو کور کې ژوند کوي. ورته وایي ته په موږ باندې یېرېږي چې موږ به د دین نه واوړو؟ هغه ورته وویل نعم. ولې؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله یقلبها کیف شاء. وای دا زړونه دا د الله په دوو ګوتو کې دي، اړی راړی څنګه چې غواړي د الله خوښوي. نو زړه ستا د ستا په دې بدن کې پروت دی، الله یې دله اړی راړی ایمان باندې مضبوطولی شي او د دین هم اړولی شي. د دې وجې نه دا دعا ډېره ویل کول پکار دي، د الله نه یره کول پکار دي او الله ته دا سوال کول پکار دي الله پاکه په دې دین مې د مرګه پورې مضبوط پاتې کړي چې په اسلام سره د دنیا نه وځم. الله دې موږ او تاسو په اسلام کې باقي پاتې کړي تر مرګه پورې.